هیوادوالو په دغه ویډیو کې چېرته ښکاري باور وکړه زړه به دې ورسره وژاړي. دې نالتي د موږ سپېڅلي کلمې ته نن اور واچولو او زه مطمئن یم چې دا به په دغه غربي نړۍ کې چېرته اوسیږي. خو د غربي نړۍ مسلمانانو باندې غږ کوم چې تاسو خو ډېر عقیدهي مسلمانان یئ، تاسو خو الله او د الله په رسول باور لرئ. داسې کسانو ته باید تاسو اجازه ورنه کوي چې د اسلام مقدساتو ته ضرر ورسوي. د موږ نه به الله او د الله رسول ډېر خفه وي چې موږ په نړۍ کې ژوند کوو او د الله او د الله رسول اسلام ته توهین کیږي. د موږ په ژوندون کې په ټولو غږ کوم، په ټولو مسلمانانو باندې غږ کوم چې یو شئ. کفارو موږ ته داسې کسان روزلي دي په خپلو کورونو کې چې د مونږ اسلام ته به د مونږ او تاسو په کور او کلي ګاونډي کې توهین کیږي. کفار هیڅ وخت نه راځي چې تا اسلام ته او د تا مذهب ته توهین وکړي. د تا په کور کې درته خلک ګمارلی دي. نو د داسې کسانو دپاره موږ باید جدي لاس په کار شو او هر هغه څوک چې ما سره په دې کې مرسته وکړي، د دغه هلک په پیدا کولو کې را سره مرسته وکړي، د اروپا میشتو او د امریکا میشتو ټولو افغان مسلمان قوم باندې غږ کوم، مسلمان ملت باندې غږ کوم چې ما سره دې په پیدا کولو کې تاسو مرسته وکړئ چې دا پیدا شي. او که هر چا ماته پیدا کړي زه به هغه ته $15,000 انعام ورکوم د ده په سر باندې. صرف په پیدا کولو کې تاسو را سره مرسته وکړئ او په دغه ویډیو شیر کولو کې را سره مرسته وکړئ. مطمئن یم چې تاسو په شیر کولو کې به ما سره همدا مرسته وکړي چې دا سړی به ماته په لاس راځي. او هر هغه څوک که کافر که مسلمان کې دې سړي ادرس ماته په لاس راکړي زه به $15,000 انعام درته ورکوم. هیوادوالو مسلمان ملته غږ در باندې کوم چې یو شئ، راټول شئ، خپل هیواد ته کار وکړئ او خپل اسلام ته کار وکړئ. غربیانو په مونږ کې ګوتې اچولي دي، غربیانو داسې کسان مونږ ته ګمارلی دي او غربیان د مونږ اسلام او مقدساتو ته ضرر رسوي. هیوادوالو دا پیغام در سره شیر کړئ چې الله او د الله رسول درنه خوشحاله شي.